په جمهوریت کې هم همدغسې زه پاتې وم، نن هم دلته زما په څېر په زرګونه په لکونه ځوانان بیا دغسې سي. دا حق درته نه درکوو. اوس زه درته وایم ښه یې واورئ، زمونږ خاموشي او زمونږ چوپتیا زمونږ په دغه چنګړتوب کې دا کمال چې مونږ چنګړتوب تاسو سره نه کوو. دا په دې معنا ده چې مونږ په خبره نه پوهېږو سره ښه پوهېږو. دا په څه خاطر نه کوو چې تر څو د وطن ځوانانو ته دا پیغام ورسوو چې پام چې د چا په خوله باندې ټوپک وانخلئ. دا څوک مو چې د امریکا او د اروپا نه ټوپک ته هڅوي، دا دغه خلک دي چې زه د افغان ځوانانو خبره کوم، د افغان وطن خبره کوم، د ازادۍ خبره کوم. دلته په امریکا کې ماته د خبرو ازادي نشته، زه خبرې نسم کولی. ته په افغانستان کې بیا څنګه ځوانان جنګوي؟ په لا اله الا الله محمد رسول الله کرانه ټک په یو افغان ته وکړي. ښه یاد وساته، ما تاته ویلي وه چې زه دې برنامې ته راغلم، ما کتل، ما دومره دا خبره ما تر ځانه نه ده تړلې. زه به هره ورځ په میډیا کې نم، هره ورځ به افغان ځوان ته وایم چې د دو په خولو ونه غولېږئ. 20 کاله یې تېر ویستي یو، 20 کاله ښه غوږ ونیسئ. 20 کاله د سکالرشیپونه د دو زمن وړل، د دوی ورېرونه وړل. سکالرشیپونه مې هدف دا ده چې دغه مفت په وړیا ډول باندې ته په بل هیواد کې زده کړې وکړې، که هغه په هند کې ده، که په ترکیه کې ده، که په امریکا کې ده، که په بل هیواد کې ده. دا ټول هغه خلک دي چې یو ځل بیا افغانستان ته راورسېدل. زما د ننګرهار بچی، زما د لغمان، زما د قندهار، زما د ارزګان، زما د بدخشان، زما د بامیانو بچی به بیا په خپل کور کې ناست دي، په افغانستان کې بیا چېرته مزدوري کوي، د دو زمن به زده کړې کوي. دا ټولې زه پېژنم یو یو، او دا مې ویلي دي. که چېرته زه دغه خبرې ونه کړم، دغسې زه نن د دغې قصې ښکار نه وی ګرځېدلی، بیا به دې موضوع دپاره ما څه نه درلودل. که زه همداسې راغلی وی غږېدلی وی چې دې خلکو په خوله باندې تاسو جنګ مه کوئ، نو ویلي به چې ولې یې ونه کړو. دغه خلک دي، دغه خلک په سټیج باندې دې څه خبره کوله؟ د ازادۍ خبره. کوم ازادي؟ دغه ازادي چې باید یو ځوان حق ولري چې خبرې وکړي. خو دغه ځوان په امریکا کې د خبرو اجازه نه لري. ولې؟ ځکه دلته یو څو خبرې وې، دلته یو ګوند وه، یوه ډله وه، بدماشي وه، قلدري وه. که چېرې حتی سټیج ته پورته سي، دا ځوان زه درته وهم، دا په چړو درته وهم، دا زه درته مړ کوم. نو ښه یې غوږ ونیسه افغان ځوانه، تا ته وایم په وطن کې هر بله لاره باندې ته د طالب سره خپل مخالفت ښودلی سي، جنګ کوی سي، هر لار چې خپلې که، خو پام چې د دې خلکو په خوله باندې ونه غولېږئ. هغه که جبهې دي، که هغه د ځکې ګوندونه دي، دلته میډیا کې ټوله ورځ ناست دي، دا ډولې په غاړه اچولې، طالب افغانستان تباه کړ. تباه یې کړه، خو ته یې هم تباه کړې. تا 20 کاله که چېرې تا وطن کې کار کړی وی، تا په واقع کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی وی، دغه ډول به نن افغان ځوانان په پردیو هېوادونو کې دلته به په پیزا شاپونو کې کار نه کوه. ټول د تاسو د لاسه. په لا اله الا الله محمد رسول الله. عزیز جانه، زه په سنډیاګو کې د یو افغان ځوان سره ناست وم، یو پیلوټ سره. وایي 300 نه زیات پیلوټان چې په هر یو باندې $1,000,000 مصرف سوی، سرمایه ګزاري سوې، وایي دا ټول دلته په پیزا شاپونو کې کار کوي. دا نن چې د پاکستان سره زما جګړه وه، که دغه ځوانان هلته وی، دو به حتما یو څه کړي وی. سوی نن اټوم بم لري، نن یې سیاسون په نړیوالو سټیجونو باندې له ټرمپ سره ولاړي غږېږي. زه د 50,000 کالو د تاریخ دعوه لرم، خو بدبختانه د خبرو کس نه لرم. او چې څوک د خبرو لرو، هغه من خبرو ته نه پرېږدو چې ته مه غږېږه. ټوپک واخله، زور ووایه، کلشینکوف راواخله، چاړه راواخله، وهل وکړه، قتل وکړه. دغه زموږ او ستاسو د ژوند معیار سوی دی. تر کله پورې زه دوستان ملګري به یو راپورته کوم، او هیله مې چې ده هر دوست ملګری چې راپورته کېږي، دلته به زموږ او ستاسو هدف دا نه چې د طالب په ګټه باندې دلته یو څوک ماته اوس د دې زما په اوږې باندې ټوپک کېږدي او ودرېږه چې زه دلته دغه خبره زه در سره بدرګه کړم، نو ته به ماته طالب دلته مخ ته کړې او طالب به راته ګټي. طالب ماته مه ګټه. طالب سره زما خپلې ستونزې دي، طالب سره زه ډېر مشکلات لرم. د طالب له وجې زه نن په امریکا کې په دغه د بدبختۍ شپې ورځې زه تېروم. ما سره که خبرې لرې، په انساني مسایلو باندې غږېږي، په انساني حقوقو باندې غږېږي، مهرباني موست ویلکم. دا لایف دا ته دا په خدمت کې ډېر مسایل شته، راشه وغږېږه او انشاءالله چې زه درته غوږ یم. خو د ما په اوږه باندې به ټوپک نه ږدي او دلته به د جمهوریت دایم نه وژنې. د انساني حقوقو خبره چې څوک کوي، هغه هم مه وژنه. د هغه په مخالفت کې هم خپل دلته دا کم دایه چې ده، هغه هم مخ ته مه وړه. ما سره دلته که ته خبرې لرې، نو پلیز هیله درنه کوم، مهرباني وکړه چې یوازې او یوازې په دغه
د ازادۍ ورځې په معنا د ازادۍ د ورځې د لمانځلو په معنا په دې مسایلو که راسره وغږېږي نو زه به ډېر زیات خوشحاله سم. ښه یو مثال ښاغلی یاسیني د تاسو د پښتو نه ستاسو په څېر انسانان ول چې ټول عمر مو دغه رقم ته د قانون او د قاعدې نه اخواته کارونه کړي دي. مننه. هغه انشاءالله چې د دغې خپرونې په بله برخه کې له هغه نه وړاندې موږ د ازادۍ او د خپلواکۍ په اړوند خپلې خبرې لرو، بحثونه لرو، ملګري به راپورته کوم د هغو خبرې او د خپلواکۍ او د ازادۍ نه موږ چې تعریف لرو په هغه به هم غږېږو. او زه داسې زه تللی وم کالیفورنیا ته، هلته یوه خپرونه وه، یوه برنامه ملګرو نیولې وه، هلته دعوت و. د هغې په اړه هم ځینې خبرې هلته میډیا کې کېدلې چې تا ولې خبرې ونه کړلې، ولې ماته موقع رانغله، یا د خبرو دپاره چې کله موقع درکول سو ته ولې پرې ونه غږېدلې. خو دا ټول مسایل به انشاءالله چې زه به په دې ټول باندې غږېږم. خو د هغه ټولو خبرو نه وړاندې تاسو نه زه یوه غوښتنه دا لرم چې تاسو دغه سکرین در سره تر نورو ملګرو شیر کړئ او لایف سکرین در سره ټیپ کړئ چې تر څو پورې نور دوستان ملګري هم راسي. بیا انشاءالله چې دلته کوم ملګری که شخصي کې ما دلته ګوري یو کنفرم کوي چې یو کس ته کمنټ کې وایي غږ دې خراب شو، چې داسې نه سي چې غږ خراب وي.